او که د جنګ کوې موږ د جنګ له خدای نه غواړو خدای دې نه پېښوي که خدای راته پېښ کړو بیا یو سر د هغه نه په اول قدم کې تېر وي اول قدم کې د سر نه تېر وي دا به تا ته معلومه نه وي لیکن ته فروني حالات مطالعه کړه دا خبره اوس ډېره عامه شوې ده چې موږ روس مات کړی موږ امریکا ماته کړی موږ فلانی مات کړی زه د دې خبرو نه تېرېږم یو بندي چې ډېر غیرتي بندي و په یو بدنام زندان کې بندي و نو د زندان مسؤلین ورته راغلل چې تا دا جرم کړی تا دا جرم کړی تا دا جرم کړی یعنې مخکیني جرمونه یې ورته وښول دی ورته وایي ډېر ته ځای مه خو د ژوبه راکړي وهلی ډېر و په تکلیف کړی ډېر و په زحمت کې ډېر و خو دا خپل غیرت ورسره و کله چې اوبه وچښلې دا د اوبو ګیلاس یې رنځي کې اوس یې ماتې کړو وایي ته په روز کلنۍ خبرې ماتې کوې دا ګیلاس ماله دی مات کړی د افغانانو حوصله دومره غیرتي دی د ولس خبرې ته پرېږده چې موږ ماته کړی د امریکا خبرې ته پرېږده پرون دې تا څه حال و په دروازو باندې چې ته د موږ سره تاریخ ازمویې ته د موږ سره د جنګ ازموینې کوې دا چې موږ ځانګړی ځواک یو نو یقینا هم داسې نه چې موږ پخوانۍ تجربې وایو یا پخواني خبرې کوو زه وایم چې د دې نظام د بقا لپاره د دې نظام د استحکام لپاره که د قربانۍ ځای خو زه په الله قسم کوم د ټولو قطاعاتو نه به مخکې اول زه استشهاد ته آماده کېږم دا داسې یو بې غیرته ولس نه دی دا داسې یو دا پلورلی ولس نه دی دا قرباني موږ ورکړې داسې نه چې زموږ اول واری دی نو زه اوس هم وایم چې هېواد ته دا یو څو خبرې ملت ته په سوچ کې دي چې دا جنګ طالبان نه کوي او دا جنګ دپاره موږ مورال یعنې موږ هغه اسیحانه لرو کومه چې دنیا لري زم دا جنګ په اسیحانه کې جوړوي که جنګ کېږي پرنۍ تجربه وګورئ پرنۍ تاریخ وګورئ جنګ په حوصله باندې کېږي تاسو د افغانانو حوصله وازموئئ چې هغه د حوصلې اندازې څنګه ته رسېدلی دی تاسو د افغانانو غیرت وګورئ تاسو د افغانانو اتفاق وګورئ د جنګ لپاره یو څو شرایط وي چې هغه د ملت او د دولت یووالی وي دا وخت ملت او دولت په داسې لومړي حالات په داسې حالات کې قرار لري لکه څنګه چې پلار زوی دی څنګه چې مور لور دی څنګه چې ورور دی دغسې دا ملت او دولت دغسې دا نظامي دغسې دا ټول قطاعات چې د دروازې نه وروځي ملت دا کوشش کوي چې په تندي مې موچ کړی وای تاسې د هېواد حالات ولیدل په ټولو ولایتونو کې جلوسونه راووتل د خوست ولس به مو لیدلی وي د ننګرهار ولس به مو لیدلی وي د لوګر ولس به مو لیدلی وي ټول ولایتونه زابل داسې غونډې وشوې د هغو اتلانو په یاد کې چې دوی په وطن ننګ وکړو دوی په اسلامي نظام باندې ننګ وکړو دوی په اسلامي نظام باندې غیرت وکړو موږ به بیا هم غیرت کوو او موږ به بیا د جنګ په لومړۍ کرښه کې ولاړ یو له قومندانه تر امره دا زموږ ستاسې چې کوم قومندان دی داسې نه دی چې نن راغلی دی ازمویل شوی دی د استشهادیانو په سر امیر تېر شوی دی او په استشهاد کې پاتې شوی دی ته څه فکر کوې چې هغه دې په استشهاد کې وخت تېر کړی وي هغه دې د استشهاد په لوټو ګونج شوي وي بیا به ته جنګ ته ځې او دی به استشهاد نه کوي زه په الله قسم کوم ستاسې ټول مشران استشهادیان دي